دا زه خپل خاوند ته ښځه ګورم نو خدای ته خاوند راباندې ګران دی زما خاوند سره به واده ونه کړي که نه کړي زما خاوند سره السلام علیکم دوستانو څنګه یې ټیک ټاک خیر دی ژوندي اوسئ آباد اوسئ خوشحال اوسئ بریالي اوسئ میک اپ روم کې ناست یم په ټلویزیون کې نن ښځه جوړېږم د خیبرسار پروګرام دی د هر منګل په ورځ باندې میک اپ روم کې ځان له ناست یم وایي راشئ د ملګرو سره به دوه خبرې وکړم د ښځو په لباس کې سره پسې کمنټس کې ونه لیکئ اکثر تاسو خو کمنټسونه م الله مو وبخه موږ تاسو د خوشحالېدو دپاره کله ځان نه ښځې جوړې کړو کله سړي جوړ کړو خو تاسو بیا تړوت چې یو دغه ولیکي کمنټس ورپسې بل خو زمړه بیا هم الله خوشحاله مینا شمس ته راسره روز ده زه پکې د هغوی نوکر یم خو نن به زه بدل روپ کې راځم هغوی له یو دوکه ورکوم یو د ښځې کرکټر پکې کوم نو هغه به تاسو ګورئ او زه به اوس تاسو ته بدل دغه جوړوم کلیپونه لکه دا اوس زه تیارې کوم لکه کپړې مې واچولې اوس د تیاري نه پس چې کوم دی ویګ به په سر وم بیا به میک اپ کوم نو بیا به کوشش کوم چې ښځه وښکارم او بیا به دا کوشش هم کوم چې د ښځې اواز وباسم نو ستاسو د خوشحالو دپاره چې ستاسو زړونه خوشحال شي مسافر چې کوم دوستان دي چې خوشحال شي نو امید لرم چې خوښ به مو شي دا د منګل په ورځ د سار ساړې لکه اوس سار دی د 9:30 نه تر 11:30 بجو پورې لایو چلیږي په پاکستان ټایم اوس پته نه لګي چې عرب امارات کې به څه ټایم وي بهر ملکونو کې به نور څه ټایمونه نو ژوندي اوسئ خوشحال اوسئ بس دا ګورئ را سره تاسو هم ته خوند والي ما دا موبایل نیولی ما چې تاسو مو وګورئ اوس دا پوره لانجه ده میک اپ به کوي دا ویښته به پټوي دا به نو دا خلک اکثر وایي که نه وایي مړه به ډرامه به څه یو ټلویزیون به څه یو پلانې به ډېرې خو دا هغه خلکو نه تپوس وکړو چې دا کار کوي دا ډېر ګران کار دی ډېر هر کار ګران دی په دنیا کې که څوک ډریور دی هغه ته خپل کار ګران دی که څوک په پولیس کې دی هغه ته خپل کار ګران دی که څوک کلرک دی هغه ته خپل کار ګران دی که څوک مسافر دی هغه نور څه کاروبار کوي پردیس ملک نو هغه دپاره نو هر کار مشکل خو بیا دام ډېر مشکل کاري چې په خپله به خفه او بل به خوشحاله کور کې به بېعزتي وخوري د خپلې ښځې نه هغه به یې ښه بېعزته کړي چې ښه ته بیا روان یې پردو ښځو سره به ګپ لګي او چې دلته راشو نو تاسو له په مخونو مو داسې هغوی نور ښه یېرېږو چې کور ته به ځو خیر به مو نه وي خو بهرحال کور والا هم اوس پوه شوي دي چې مړه دا خو یو کاروبار دی یو دغه دی نو بس شروع اوس درته دې ګیټ اپ کې رالم لږ ساعت پس به درته بیا ویګ ښیم چې مونږ ویګ واچول او میک اپ مې وکړو بیا څنګه ښکارم ستاسو ډېره مننه سلامونه منظور کوي هر چېرته چې خوشحاله او آباد اوسئ او بس دغه دعاګانې مې دي الله مو آباد لره زما دا پیج لایک کوي شیر یې کوي په دې پیج باندې به زه راځم بل یوټیوب چینل دی مسټر شین کامیډي په نوم باندې هغه بیخي تاسو پته نه پرېښو که څه وجې ده نو بس ما هم ویې ورېږه لږ صبر وکړه لږ بېتږي ګو دا خلک ځکه چې بار راځو بس دوی هم ماړه شو چې مړه دته خو بس همدغه یو سټایل دی یو دغه ما راشه لږه وقفه وپکې وکړو نو تاسو هغه چینل هم پرېښو بل ټیک ټاک یې شروع شو نو ټیک ټاک ضروره تاسو هغه بس نور که نه تاسو هغه ولې نه ګورئ چې تاسو اصلاحي ډرامې نه ګورئ دغه نه ګورئ خو بس هغه نور پې پرده شي که نه بس هغې ته مو زور ورکړی اصل کې مسله دا ده چې هغوی هم داسې څیزونه راوښیي چې سیکنډ پس بدلېږي بس 6 سیکنډ او 3 سیکنډ او تړوت ختم بیا ورپسې بلي بیا ورپسې بلي بیا ورپسې کنځلي بیا ورپسې بس الله دې پکې خیر واچوي خوشحاله او آباد اوسئ بریالي اوسئ الله مو کامیاب لره خپل مور او پلار له خپل ښځو بچو له د الله په امان السلام علیکم نواره څنګه ما سره باندې ولاړه ده او جاپاني مې راته جاپاني السلام علیکم
څنګه یې خلک دا زه خپل خاوند ته ښځه ګورم نو خدای شته خاوند راباندې ګران دی زما خاوند سره به واده ونه کړي که نه کړي زما خاوند سره واده نه کوي هغه خاوند ګران دی خلک وایي دا ورته د خدمت دپاره کوي د خدمت دپاره نه په ما خپل خاوند ګران دی نو زه ته به هم پرې ګرانه شي نو که واده دې بله جینۍ وایي ته خو راته بلکل جاپانۍ ښکاري بابي واده نه کړي او که د پاکستاني سره واده نه د دې دپاره به سړی جاپاني کېږي نو زما مېړه به خیر ستا لپاره جاپانۍ شي که نه وایي تا نظر تا نه لوګې د الله په امان السلام علیکم دوستانو دا د هغې بله برخه ده په دې کې زه ښځه یم او دا خلکو ته دا میسج ورکوو چې اکثر له ډېرې ښځې داسې وي چې ما خاوند له ښځه وکړه لکه ښځه وایي چې ما خپل خاوند له ښځه وکړم د هغې مطلب څه هغه دا نه چې خپل خاوند پرې ګران وي د هغې مطلب دی چې هغه اکثر هغه زړه ښځې بیماره وي نو ځان له بن راولي چې زما خدمت وکړي لکه د ناوې په ځای باندې خدمتګاره راولي نو په دې کله هم دوکه نه شي اکثر دا ښځې وایي خاوندانو ته چې زه تاله بل واده کوم بل واده مقصد صرف دی چې هغه کور ته خدمتګاره راولي چې زما هم خدمت وکړي او زما د انډر لاندې وي نو د دې پروګرام میسج عمده و نو انشاءالله تعالی په بل پروګرام کې بل میسج ورکوو تر هغه وخته پورې د ګیر چاپېر خلکو خیال ساتئ الله مو ژوندي او آباد لره الله